الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زما عزت مند و محترم مسلمانان ورونو، الحمدلله زمونږ د فکری جګړې د درسونو سلسله روانه ده. تر دې پورې موږ 19 درسونه ویلو د الله په فضل او د الله په توفیق سره. دا زمونږ شلم درس دی. د استعمار موضوع شروع و. تیر درس زمونږ د استعمار د موضوع اولنې درسو. هغه کې موږ دوه خبرې کړې وي. یو موږ د استعمار د موضوع ربط او تړون موږ ذکر کړو د صلیبي جنگونو د موضوع سره، ولې چې د صلیبي جنگونو په موضوع پسې متصل موږ د استعمار موضوع شروع کړو. او دویم موږ د استعمار په جانګلو ذکر کړی و، یعنی د استعمار لغوي تعریف او د استعمار اصطلاحي تعریف موږ ذکر کړو. لغوي معنی او اصطلاحي معنی موږ ذکر کړو. موږ ویلو استعمار د تعمیر نه په لغت کې آبادولو ته ویل کیږي، او په اصطلاح کې استعمار دی ته ویل کیږي چې یو زورور ملک را پاتېږي او د یو کمزوري ملک هر څه د خپل قبضې د لاندې راوړي. د هغوی مادیات، د هغوی معنویات، لکه د هغوی قدرتي ذخایر او وسایل، د هغوی صنعت، د هغوی تجارت، د هغوی معاشرت، د هغوی سیاست، د هغوی اقتصاد، د هغوی ثقافت، تهذیب، تمدن، کلتور او دغه رنګ د هغوی تعلیم، دا څومره چې هر څه دي دا د خپل قبضې د لاندې، د خپل تسلط د لاندې راولي، د خپلو ګټو دپاره، د خپلو مفادو دپاره، د تعمیر په نوم باندې او د آبادولو. خو موږ ویلو چې دا تعمیر نه دی، دا اصل کې تخریب دی. دا آبادول نه دی، دا بربادول دی. تیر درس کې په دې باندې موږ تفصیل سره خبره کړې. نننی درس کې به ان شاء الله موږ د استعمار تاریخ ذکر. اصل کې استعمار په دوه قسمه باندې دی. یو قدیم استعمار دی، یو جدید استعمار دی. قدیم استعمار معنی پخوانی استعمار، جدید استعمار معنی وسنی استعمار، نیو کولونایزیشن یا نیو کولونیالیزم چې ویل کی. قدیم استعمار چې دا د 15مې صدۍ نه مخکې چې په دنیا باندې کوم استعمار دی ته قدیم استعمار ویل، او د 15مې صدۍ نه وروسته چې کوم استعمار شروع شوی دی د یورپ لخوا دی ته جدید او نوې استعمار ویل. هغه استعمار کوم چې نن اسلامي دنیا د خپل څادر د لاندې او د خپل لمنې د لاندې راوستي. قدیم استعمار چې دا د عیسی علیه السلام نه 1100 کاله مخکې یو قوم فریقیان به ورته ویل کېدل. لومبی دغه فریقیانو د استعمار ایجاد کړي. دا هغه خلک چې دوی په سمندري تجارت، سمندري سفرونو کې مهارت او شهرت لري. نو دوی د خپل تجارت د پراخه کولو دپاره، د خپل تهذیب د خورولو دپاره د مدیترانې د بحیره روم خواوشا چې کومې علاقې وې دا یې مستعمرې کړې. دلته یې ډېر لوی لوی جنګي او تجارتي مستعمرات قایم کړلو د دې دپاره چې په دې سره دوی خپل تجارت وغځوي او په دې سره دوی خپل تهذیب وغځوي او خوري کې په نړۍ. نو اول ایجاد د استعمار دغه خلکو دغه فنیقیانو کړی. بیا د عیسی علیه السلام نه 1500 کاله مخکې دغه وخت پورې د دوی عروج. د دې نه وروستو بیا یونانیانو، رومیانو، مصریانو هغې چې کوم دی په استعمار باندې لاس پورې کړو. دې ته قدیم استعمار ویل کېږي. او دا قدیم استعمار چې دی دا د سکندر اعظم د فتوحاتو او د ارسطو د تعلیماتو نه معلومیږي. د هغې یو نمونه به موږ ذکر. کله چې سکندر اعظم د ایشیا یو لویه برخه فتح کړه، راغی ایران فتح کو. ایران ته چې راورسېدو هلته یو خط ولیکو ارسطو ته چې کوم موجوده حالاتو هغه یې ورته په خط کې ولیکل او هغې ارسطو ته ولیکل. ارسطو چې خط وکتو حالات معلوم کړل، نو هغه د هغه طرف نه یو خط ولیکو دې سکندر اعظم ته راولیکو. په هغه خط کې ورته لیکلي چې دغه ملک چې دی دا به دغه ملک د قامي مشرانو په منځ کې تقسیم کړي. هر مشر له به د باچا لقب ورکړي او څه نه څه علاقه به ورکړي او د دې ګټه به دا وي چې ته به په اسانۍ سره په دغه خلکو باندې حکومت وکړي.
ولی ځکه چې کله ته دوی لا څه ځمکه ورکي او د بادشاه لقب دې مشر له ورکي نو هغوی به خپل منځ کې ونښلي هغوی به بل مشر او بل بادشاه نشي برداشت کولی نو ته به په اسانۍ سره په دغه خلکو باندې حکومت وکړي که ته دلته یې هم به پې ستا حکومت وي که ته دلته نه یې بیا به هم ځان ستا طرف ته منسوبوي او په دې باندې به فخر کوي او هغه به غواړي چې دا د بادشاه لقب زمانه لري نه شي او دا ځمکه زمانه وانه خیستلی شي هر ممکن کوشش به کوي او ستا د بادشاهۍ او ستا د لاندې به د غلامۍ ژوند نو په دې طریقه باندې به ته په خلکو باندې حکومت نو هغه بیا هغه شانې کې وکړل او په دغه طریقه باندې دغه ځمکې مستعمرې کړلې او کله چې بیا سکندر اعظم وفات شو د هغه د وفات نه وروسته 400 کاله پورې په هغه ایشیا باندې د سکندر اعظم د استعمار څه نه څه اثر نو دا قدیم استعمار او د هغې تاریخ هر چې جدید استعمار دی نو دا د 15مې صدۍ نه وروسته شروع شو 15مه صدۍ کې کله چې یورپ د خلافت عثماني د کمزوري کولو او د ختمولو کوشش شروع نو د یو منظمې منصوبې د لاندې هغوی د افریقي خواوشا چې کومې د اوبو لارې وي هغې معلومې کړلې هغې پیدا کړلې د هغې نه وروسته یې بیا براعظم امریکا هغه پیدا کړله د هغې نه وروسته بیا د هغه استعماري قوتونو څه نه څه امیدونه پیدا شولو بیا 15مې صدۍ په اخر کې چې کوم دی پرتګال یو کشتۍ راولېږله د بحیره هند په ذریعه باندې او هغه یې د هند شمالي او مشرقي ساحلونو ته راورسوله دلته د هند یعنی د ایشیا د یورپ سره رابطه جوړه شوه نو هغې راولګېدلو افریقا یې مستعمره کړله امریکا یې مستعمره کړله او ایشیا یې مستعمره کړله دا زه تاسو ته اجمالي خاکه ذکر کوم انشاءالله که وروستو بیا ټیم موږ به په تفصیل سره دا ذکر کوو چې افریقا څنګه مستعمره شوله امریکا څنګه مستعمره شوله او ایشیا څنګه مستعمره شوه بیا به وروسته انشاءالله موږ په دې باندې په تفصیل سره خبره کو یو شمالي افریقا و یو جنوبي افریقا و شمالي افریقا هغوی مخکې نه پېژندله هلته د هغوی د کار څه نه او هر چې جنوبي افریقا و نو د هغې تمدن هم پرمختللی و ترقي یافته و هغوی چې کوم دی طبیعي منابع هم لرلو هغوی چې کوم دی ذخایر هم لرلو مادیات یې لرلو په دغه خاطر باندې هغوی رال او هغه افریقا چې کوم وه جنوبي افریقا هغه یې مستعمره کړه امریکا یې مستعمره کړه او ایشیا چې کوم وه نو دا یې څه کړه د خپل استعمار د لاندې راوستله بیا وروستو داسې وخت راغی چې هغه استعمار د دغه ایشیا نه او د دغه ملکونو نه لاړ خو هغوی داسې خلک پرېښودل په هغه علاقو کې چې اوس هم هغه علاقې په سیاسي او اقتصادي او فرهنګي لحاظ سره چې کوم دی د غرب د استعمار د لاندې دي او هغه خلک د هغوی دپاره کار کوي ځینو عالمانو دا معنی هم د استعمار ذکر کړي چې په یو چا باندې په واسطې سره حکومت کوي لکه هلته په یو ملک کې داسې خلک تیارول چې ته په خپل ملک کې ناست یې خو هغه خلک ستا د ګټو دپاره لګوي کار کوي او د هغه ځای نه ته په هغه خلکو باندې د دغه غلامانو په واسطه باندې حکومت کوي لکه نن سبا چې زمونږ د ملکونه څنګه مستعمر ګرځېدلي نو بیا د دې د استعمار د طریقه کار څه دا خو موږ هغه خبره ذکر کړله د نوي استعمار چې افریقا او امریکا او ایشیا دا ملکونه چې کومونو دوی مستعمر د دې د استعمار طریقه کار څه اول نه دا یورپیان چې کوم د دوی د استعمار نه مقصد یوازې مال دولت حاصل خو د هغې نه وروستو بیا هغوی معدني او زرعي او معاشي تجارتي چې کوم څه پیداوار و دا یې د خپلې قبضې او د خپل تسلط لاندې راوست ورو ورو خوند ورکړو د هغې نه وروستو بیا د دوی د استعمار دپاره چې کوم دی یوازې پوځي او سیاسي چارې هم نه کافي کېدلې نو بیا یې څه چلو کړو د هغې نه وروستو بیا د هغه مستعمرو ملکونو ثقافت هم د خپل تسلط د لاندې راوستو د هغوی تهذیب هم د خپل تسلط د لاندې راوستو د هغوی تعلیم هم د خپل تسلط د لاندې راوستو د هغوی سماج او د هغوی سیاست او د هغوی فرهنګ دا هر څه د خپل تسلط د لاندې راوستو ولې دا یې د دې دپاره راوستو چې د دوی د استعمار ترقي وکړي که سبا له دوی دلته نه وي که نه نو د دوی د استعمار به دلته باقي د تعلیم په شکل کې به باقي د سیاست په شکل کې به باقي د اقتصاد په شکل کې به باقي نو د دې دپاره هغوی یوازې په سیاسي او پوځي چارو باندې اکتفا ونه کړله د دې نه وروسته چې کوم دی هغوی د هغه مستعمرو ملکونو هر څه د خپلې قبضې د لاندې راوستل هغه هر څه د هغوی چې کوم فرهنګ و د هغوی کوم تهذیب و کوم ثقافت و کوم سیاست و کوم معاشرت و کوم سماج و هغه هر څه ختم کړل کوم تعلیم و په هغې باندې د پاسه خپل سیاست خپل معاشرت خپل سماج
چې خپل نصاب تعلیم او تهذیب او تمدن دای په پاسه نه څوک مسلط کو د دې لپاره چې د دوی د استعمار دوام ولري او د دوی د استعمار تر ډیره وخت پورې باقی پاتې شي. نو دا د هغوی د استعمار طریقه کار. د دې وروسته به ان شاء الله تعالی په بل درس کې به موږ د استعمار جدید او د استعمار قدیم ترمنځ فرق ذکر کوو. بیا به د دې استعمار نه د دوی هدف څه دا به ذکر کوو او دریم نمبر کې به موږ د استعمار اسباب او د استعمار عوامل ذکر کوو ان شاء الله تعالی.